مېرمنې داسې څه لري چې نارینه یې نه لري. داسې نن پر دې باندې خبرې وکړو. ډېری نارینه فکر کوي چې دوی تر ښځو زیاتې غوره ځانګړتیاوې لري. که دا په بل ډول ووایو، ډېری نارینه ډېر خوشحاله دي چې نارینه دي او ښځې کېدل یا دوی ښځه پیدا سوي وای، نو دا به ډېره ستونزه او بدبختي وه. خو په واقعیت کې داسې نه ده. ښځینه جنس ډېرې داسې ځانګړتیاوې لري چې نورو انسانانو کې نادر لیدل کېږي او بې له هغه هم انسانانو ترمنځ تفاوت نشته، هغه که نارینه وي که ښځینه. دا چې مېرمنې کومې ځانګړتیاوې لري، اوس به ورباندې خبرې وکړو. لومړی، ښځینه تر نارینهو ډېر رنګونه پېژندلی شي. د نارینهو څخه د رنګونو په بېلولو او تفریق کولو کې لوړ استعداد لري. دوم، د ښځینهو عضلات نسبت نارینهو ته الاستیکیت او د کشش وړتیا لري، په دې معنا چې په اسانۍ سره هر طرف ته اوړي او کش کړي، مګر نارینه داسې نه دي. دریم، ښځینه تر نارینهو ډېرې په چټکۍ سره سترګې رپولی شي. ښځینه په یوه دقیقه کې تقریبا 19 ځله سترګې رپوي، حال دا چې نارینه په یوه دقیقه کې په نورمال حالت کې 11 ځله سترګې رپولی شي. څلورم، د ښځینهو مغز تر نارینهو 9% کوچنی دی، حال دا چې د دواړو په مغز کې د حجراتو تعداد یو ډول ده، خو د ښځینهو د مغز حجرې یو بل ته ډېرې نږدې واقع شوي دي. په جمهوري او پوهنیز ډول د نارینهو او ښځینهو د مغز ترمنځ کوم توپیر نشته. دې څخه وروسته د ښځو د بدن دفاعي سیستم تر نارینهو قوي ده. د همدې کبله ناوخته زړېږي. په اوسط ډول په ټوله نړۍ کې نارینه 80 کاله ژوند کوي، حال دا چې ښځینه په اوسط ډول 80 کاله ژوند کولی شي. ښځې د 100 کلنۍ وروسته یا هم په 100 کلنۍ په جریان کې هم وده کوي. دغه وده نه یوازې چې د نور بدن لپاره د منلو ده، بلکې د مغز ځینې برخې چې هم وده کوي. مګر د وجود غټوالی یا وده په نارینهو کې په اوسط ډول سره په 18 کلنۍ کې نور پای ته رسېږي. ښځینه تر نارینهو ښه اوري. دوی هغه خبرې چې ډېرې واضح نه وي بیا هم درک کولی شي او ورباندې پوهېږي. د عمر د زیاتوالي او زړښت سره سره بیا هم د دوی د اورېدلو قوه تر نارینهو د ډېر وخت لپاره روغه پاتې کېږي. ښځینه جنس تر نارینهو ښه خوند څکلی شي، یعنې د ذایقې حس یې تر نارینهو غښتلی ده. د ښځینه جنس ژبه 10% قوي د ذایقې حس لرونکي رشتې لري نسبت به نارینهو ته. او یو بل شی چې ښځینه په ورځ کې 100,000 کلمې خبرې کولی شي، حال دا چې نارینه په یوه ورځ کې 14,000 کلمې خبرې کولی شي. د ښځو د بدن پوستکی د نارینهو په نسبت 25% نازک ده. دا هم د مېرمنو ځینې ځانګړنې چې تر نارینهو زیات استعدادونه لري، خو بیا هم په عموم کې نارینه او ښځینه یو د بل څخه کوم تفاوت نه لري. نه نارینه کېدل بد کار ده او نه ښځینه کېدل بد کار ده. بیا هم مننه کوم چې زموږ طبي سپارښتنې تعقیبوئ، نظر مو راسره شریک کړي او زموږ طبي سپارښتنې د خپلو دوستانو سره شریک